داسې صادرې راوړو چې د یو صادر قیمت به 3.5 لکه روپۍ وي. سوشل میډیا باندې یو کس دی او هغه ډرای فروټ د وچې میوې کارم کوي او د کپړې او د صادرونو کارم کوي. د مخکې ورځو کې هغه د یو صادر اعلان کړی و چې هغه په 3 لکه یا څه د پاسه یا څه کم روپو باندې و او دغه شان بعضې لباسونه هغه ښیي چې قیمتي دي. نن غواړم چې د دې متعلق تاسو ته یو واضحه او د شریعت په رڼا کې ښکاره خبره وکړم. دین اسلام مونږ ته یو حد پورې اجازت راکړې په لباس کې، لیکن دې باندې مونږ یو درس کړی دی کاغه واورې د تاسو نه بهتر ده. لیکن که یو انسان داسې دی چې دغه عمده لباس وس کیږي او هغه کې څه ریشم وغیره نه چې شریعت بند کړي هغه د لپاره جایز دی، لیکن سره د دینا چې د وسم کیږي او هغه شی شریعت بند کړي هم نه دی او دای بیا پریدي او د عاجزۍ د پاره د خپل وس نه لاندې او یو داسې شی چې د په ضرورت پوره شي دا والی تواضعا لله حدیث کې راځي الله تعالی با دتا په هغه ورځ باندې چې ټول خلائق د حشر په میدان کې راغون شوي دته به الله تعالی یو عزت ورکي او دته به د ایمان یو جوړه او لباس ورواغوندي او د ایمان جوړه او لباس هغه جنتی لباس دی. دا به جنت ته ډیر عزت سره داخل شي او الله تعالی به دته یو مقام او عزت ورکي. زه دا نه وایم چې قیمتي صادرونه مال دی، لیکن که چرته ته د هغې نه صبر وکړي ستا وس کېږي په 3 لکه او 4 لکه جوړه علي یا کوټ علي یا صادر علي او ته قرباني وکړي او د الله د رضا دپاره او تواضعا لله حدیث کې راځي ته تواضع وکړي او د الله تعالی نه ویریږي او دا اسراف وګړي او دا پیسې ته یو غریب او فقیر او کونډ او یتیم ته ورکي او یې ځان سره جمع وساتي، لیکن په هغې باندې ته ګران صادر وانلي ځکه ته د خپل وس مطابق چې ستا ګرمي او یخني به پوره کېږي هغه لباس هم اخیستی شي چې هغه په کم قیمت باندې میلاویږي په هغې به ستا ضرورت خامخا پوره کېږي. لیکن که ته تواضعا دا شی پرېږدي الله به تا ته غټ مقام درکړي او الله تعالی به تا ته غټ عزت درکړي او د ایمان هغه لباس چې جنتي لباس دی هغه به دې نصیب شي. او بل حدیث امام ابو داود راخیستی دی، نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایل الا تسمعون ای تاسو نه اورئ. لیکن دریز نبی پاک فرمایل خو حقیقت دی نن مونږ دین نه اورو، دین خبرې ته مونږ غوږ نه ږدو. بیا نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایل ان البضاعة من الایمان، ان البضاعة تکرار نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام وکړه دا تکرار د تاکید د پاره دی. اذا تکرر تقرر فی القلب، چې کله یو خبره برر شي هغه په زړه کې ځای نیسي. دا د نبی پاک پیشنګویي ده چې اخیره زمانه کې به دغه شان راځي چې لباسونه به قیمتي، لیکن یو سړی عمده لباس پرېږدي قیمتي لباس پرېږدي او تواضعا د عاجزۍ دپاره او هغه یو نارمل لباس علي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم هغه ته خوشخبري ورکړې ده او دا ورته فرمایلی دي چې دا د ایمان ګواهي کوي چې د په زړه کې ایمان شته او د ایمان خراب شوی نه دی. مونږ ته نن یره پکار ده، نن مونږ دنیا د محبت د وجې نه زینت اسباب خپلو ګڼې قیمتي الو موبایل قیمتي الو ګورو ده چې کوټ او صادر څومره قیمتي هغه الو په سوشل میډیا باندې مرازو چې زما ګړۍ د دومره روپو ده زما صادر د دومره روپو دی ما سره چې کوم کار دی هغه د دومره روپو دی خپل ځان او بل حدیث کې راځي چا چې د شهرت لباس واغوسته الله به ورته د قیامت په ورځ د ذلت لباس ور واغوندي. دا ډېر د خطرې خبره ده. مونږ دا نه وایو چې ګران او قیمتي لباس او صادر اخیستل حرام دي، جایز دي، لیکن دې کې څو نقصانات دي. اول نقصان دا دی چې ستا د ایمان په کمزورۍ باندې دا دلالت کوي. بل په دې وخت کې ډېر غربا او فقرا دي دا ستا په زړه کې همدردي نشته. بل دا د اسراف په زمرې کې راځي. بل تا کې تواضع د الله دپاره او قرباني د الله دپاره نشته. بل ستا په باره کې نبي پاک د ایمان گواهی نه ورکړي چې کله ته دا عمده لباس پرېږدي نو بیا ستا د ایمان گواهی ده ته د الله د یری دپاره او تواضعا دا پرېږدي تا ته به د ټولو مخلوقات چې راجمع شوي نو خو په سوشل میډیا باندې به تا 10 لکه 20 لکه 10 میلیون کسان به ته وګوري، ټیک ده، لیکن هغه ورځ اولین او آخرین چې هغه دومره خلک دي چې د هغې حساب نه کېږي هغوی مخې ته به ستا الله تعالی عزت وکړي او ایمان والا جوړه چې د جنت جوړه ده ته به یو عام سړی لیکن الله به ستا ډېر عزت وکړي. خپل مال مه ضایع کوئ او حدیث کې مرادي د قیامت په ورځ باندې به یو مومن مسلمان د حشر په میدان نه خپه اوچته نه کړي چې د هغه نه څو تپوسونه نه شوي. یو تپوس دا دی چې دا مال دې ګټلی څنګه و او بیا دې خرچ کړی څنګه و. نو زما د ننني درس مقصد دا دی بعضې اوقاتو کې زه ډېر خفه شم دغې وجې نه هوښیاران وایي د یتیم په مخ کې د خپل پلار تذکره مه کوه
او د قشان پلار ته وي چې ته د خپل بچی تذکره د یتیم مخې ته مکوه چې داغه زړه ته به دک ورسیږي هغه به خفه شي او داغه زړه کې به یو تمنا راشي چې کاش زما پلارم ژوندی وي همدردي او د قشان نور مؤمنانو مسلمانانو سره خواخوږي په سوشل میډیا باندې خپل ځان مخکاره کوي علي کرم الله وجهه به فرمایل درې شیزونه پټو ساته خپل مال او ګټه خپل خېټه چې څه دي خوړلې دي څه دي وي کم خوراک دي کړی دي او دغه شان د خپلې بیبي پټې خبرې هغه پټې وساته او دا بعضې اوقاتو کې موږ ښکاره کوو دې کې ډېر نقصانات دي اول نقصان بد نظري ده بد نظر به باندې ولګېږي بیمار بشي او ډېر خلک د بد نظرۍ د وجې نه یقینو که په سختو بیمارو کې مبتلا شول بل د غلو غدو خطره وي دا بربانه څوک بتخوره او څوک غل بر باندې الله تعالی مسلط کی او په مصیبت کې به واقع شي الله تعالی دې وکړي چې په دې مسله باندې زم پوه شوی ما تاسو پوه شوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین